د قبایلی ضلعو په بعضو سیمو کې په شخصي توګه قبایلو په خپل مهنت سره د کمو ځمکو په آبادۍ بلها ګټې ترلاسه کړي دي چې ترېنه نه یوازې د دغه ځمکو نه میوې فصلونه سبزیانې ترلاسه کوي بلکې دغه ځایونه یې د سیلګرۍ هم په کار راوستي دي. د مومندو ګنداو سیمه ناقي ټنل سره پیوست په یوسف خیلو کې ریټایر جیل خانجات سپرنټنډنټ حاجي اکبر جان په 4 کناله ځمکه کې مختلف اعلی اتیا قسمه د میوو د بوټو کروانده په خپله کړې ده، د کوم په وجه چې په خپل مهنت سره تازه او خوږې میوې ترلاسه کوي، په کوم کې چې انار، امرود، شلتالان، ناشپاتی، سنتري، کجوري او یو شمیر میوې شامل دي. ریټایر جیل خانجات سپرنټنډنټ حاجي اکبر جان په خصوصي مرکه کې د خپلې باغچې په اړه وینا ده. دا ځای به تقریبا یو 4 کناله ځای به نو په دې کې ما مختلف چې کوم دي دا پلانټس لګولي، فروټ پلانټس چې په هغې کې مالټې مختلف قسمه مالټې دي، واشنګټن ورته وایي، ریډ بلډ ورته وایي، لیچي بوټي پکې ولاړ دي، شلتالان ولاړ دي، الوچې، خورماړی او ویرایټي پکې یو تور امرود دی هغه مې راوړي، هغه بوټي پکې ولاړ دي، د نشپاتو بوټي پکې ولاړ دي، مختلف ویرایټي مې راغونډ کړي دي. په دې کې تقریبا 80-100 پلانټس دا ما د ریټایرمنټ نه بعد دا ځای آباد کوو. دا مې کړ دا ګارانټي دي ګډ چاپېره ورسره دا نور بوټي دا کوم دا فلاور پلانټس دي دا مې د ریټایرمنټ نه بعد دلته کې دا ځای چوپال مې اوس اساس کوو، ورسره واښوم ماشوم. اوس مې ته یوه اراده ده چې دې سه یو حال غوندې کې سازوم خو هغې نه پخوانی ټچ به ورکوم، اوسنۍ آبادۍ نه هغې ته مې خیال دی انشاءالله تعالی الله دې کامیابي راکړي. نو دا زما خپله یو هابي دی، ځان مې پرې بیزي ساتلی دی او دغه دا څه ورته سهار راوځو بس په دې کې لګي په زړه هم پکې خوشحالي او خپل کار مشقت هم پکې وکړو، اکسرسایز هم پکې کوو، 100 پیسې راکړي. حاجي اکبر جان وایي چې د هر موسم میوې او سبزیانې زموږ د استعمال او خوراک نه زیاتې دي، خو د مارکیټ دپاره نه بلکې د ملګرو او دوستانو د خوراک او تحفو دپاره اکثر استعمالیږي. دوی وایي چې لږ کینو ګپ شپ لګو دغه چوپال کې هغوی لی راوشو کوم او یا چې تیار دوست له پکې چې تحفه ولیږو، څوک راشي بس دغه دي چې ته خپل خپلوان لی پکې تقسیم کوم او ورې کوم، نور د خرڅ دلته دا د خرڅ لپاره نه دي. دا مې بس خپل یو شوق دی او بل صدقه جاریه هم ده، مرغۍ هم خوري پکې، تا ته مرغۍ هم راځي هغه هم پکې لګي خوري، نو صدقه جاریه ده او د خرڅ لپاره نه دي. د حاجي اکبر جان دغه ځانګړې باغچه کې د میلمنو دپاره د استوګنې دپاره خصوصي ډیره هم جوړه کړې شوې ده، په کوم کې چې قیام او طعام دواړه ورکولی شي، او د باغچې نظارې ترڅنګ د استوګنې هم ځانګړی مقام دی، په کوم کې چې د تازه میوو خوراک خوند یو په دوه کیږي او راغلي میلمانه ترې خوندور خوندونه هم پورته کوي. د حاجي اکبر جان دغه د میوو باغچه او مهمان خانه ګنداو سیمه کې ځانګړی مقام ترلاسه کړی دی. قبایلی ضلع نه د وحدت نیوز دپاره ګل محمد مومن.